یو ملګری ته پوس کړی دی او یو عالم نه مې واورېدل او وی فرمایل چې حدیث کې راځي چا چې ځمکه خرڅه کړه او بیا د ځمکې پیسې باندې نور ځمکه یا بل کور وانه خسته دته به الله تعالی په دې کې برکت وانه چي وي د دې حدیث په مقصد باندې مونږ پوهه کا الله تعالی دې زموږ او تاسو دنیا او آخرت خسته کې او الله تعالی دې مونږ ته فراخ او حلال رزق راکړي د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ارشاداتو کې مختلف اقسام دي بعض احادیث داسې دي چې دا هغه شان ورود احادیثو کې شان ورود وی چې کم بارکه نازل شوی دي کم حالت او کم کیفیت حدیث باغی کې ویل شوی دي او د قران د آیاتونو بارکه شان نزول وی دا حدیث مبارکه علما فرمایي دا د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام یو همدردی یو وصیت یو ښه مشوره ده نن دور کې مونږه ډیر خلک داسې وکتل چې د پلار نه وتا ډیر جیدادونه پاتې او دا په کټ باندې پروت دی په خپل کور کې خوبونه او مزي چکر او خوراکونه کوي او د خپل پلار جیدادونه ازمکي کورونه خرڅي او هغه خوري د دنیا ټک کار نه کوي نو شریعت کې دغه شان بطال دغه شان ناراسته او به ځای اسراف کوونکې انسان نه خوخي نو دغه وجنه شریعت دا نه خوخي چې ته د پلار نیکه ځمکه خرڅه کی لیکن دا حکم د تحریم د پاره نه دا حرام دی دا صحیح حدیث دی مسند احمد کې راغلی دی او حسن سند باندې نقل شوی دی امام ابن ماجه دا حدیث نقل کړی دی من باع دارا عقارا چا چې خپل کور خرڅ کړ یا ځمکه خرڅ کړه فلم يجعل ثمنها في مثله او دا ثمن او دا پیسې دغه شان ځمکې په بدله کې بل ځمکه وانه خسته د کور په بدله کې بل کور یا مارکیټ یا پټه یا باغ بل څه شوانه خسته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمای فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا دی قمنا معنا کړي الله یبارک له فيه الله به په دې پیسو کې برکت وانه شي او اکثر موږ ډیر کتلی دي ډیر خلک زما خپل تجربه نه تیر شوی دي چې دا غوته د پلار نیکنه ډیر ځمکه پاتې ده ډیر باغونه پاتې دي ډیر کورونه مارکیټونه جیدادونه پاتې دي لیکن دا بتال دی دا ناراض دی او په تیار خوري باندې د خپل کار روزګار څنو کوي نه کوي بس خوبونه دی او مزید یو چرچی دی نه دین کار کوي او نه د دنیا کار کوي او د پلار چې کوم جیدادونه دي اگر اخلي او خرڅي ډیر کړه داسې وشي چې لږ ټیم کې هغه ټول جیدادونه ځای شي او بیا دا داسې غریب پاتې شي محتاج پاتې شي به زکاتونو پسې ګرځي بیا سوالونه کوي به بچیم فقیران وي مور او خور او دغه شان بیبي او اولاد ټول په فقر کې ژوندۍ تیروي نو دا د نبی پاک علیه السلام یو همدردانه وصیت دی نصیحت دی چې دا شان مکوي او کو چرته یو سړی دی او هغه یو ځمکه د قرض لپاره خرڅي یا یو ځمکه د تجارت لپاره خرڅي نو دا به د اراده لري چې ان شاء الله دا اخلم الله به توفیق راکړي دا الله نه به ختمه کوي خو امید وکړي نو دا حرام کار نه دی اگر که حدیث کې ته معنا راغلی نو حدیث معنا چې کومه ده هغه فقط یو وصیت دی یو نصیحت دی یو همدردی ده او د نبی پاک علیه السلام بعض ارشادات داسې وی لکه یو مشر چې خپل کشر ته نصیحت کوي او به نبی مهربان خو رؤوف ډیر زیات شفقت کوونکی په امت باندې د دنیا او د آخرت هیڅ یو فایده نه ده پریخي مګر موږ ته هغه بیان کړی ده او د زړه د درد نه داغي وصیت او نصیحت موږ ته کړی دی نو په کار چې موږ په دې باندې عمل وکړو د چا کور دی اسی فضل دنیوي فایده د پاره یا د خوراک د پاره یا د سکاک د پاره دا نه دي خرڅول پکار بلکې خپل ګټه وټه او خپل ګټه وټه ځان د لپاره اخرى او داغي مطابق خپل خرچي وکا د پلار نیکه جیداد دی ستا جیداد دی هغه ما خرڅوم کې انسان داسې چې مدرسې کې ورکی حج ته پیزي لیکن دومره باندې کې چې به سبا ته سوال ته پاتې شي الله تعالی فرمای داسې لاس ما زاده وا چې سبق پیمانه ځکه صدقه چې ورکو به پیمانه شي نو هغه اجر باطلېږي صدقه ورکوا او ته د غنا امید ساته او ځان غنی پاتې کا او خپل بچي غنی پیدا کا صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بهتره ده ساده پاره چې ته خپل مال ځان سره اوساتې او خپل بچي اغنیا او مالدار پرې دي دام ستاسو لپاره صدقه ده چې ستا بچي ستا حلال مال استعمالي الله تعالی دوی چې په دې جواب باندې تاسو شوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين